د شپې 12 بجې دي. ډیر خلک په خواږه خوب ویده دي، خو ځینې لا هم بیداره دي. د ځمکې یو زورور ټکان هر څه خراب کړل. تپه تیاره شوه، د خلکو فریاد او چغې شوې. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د زلزلې دا ټکانونه ډیر خطرناک او خونړي وو. تر ټولو ډیر مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې اوښتې ده، ورپسې لغمان، نورستان او ننګرهار دی. په هره کورنۍ کې 10-15 کسان ټپیان او شهیدان لرو. کله چې په کونړ ولایت کې د زلزلې ټکان وشول، نو یو غږ په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو. دې غږ نه یوازې دا چې کونړ ته امبولانسونه ورسول، بلکې په ننګرهار کې ځوانان راټول شول او د زخمیانو لپاره یې وینه جمع کړه. همدارنګه له نورو ولایتونو هم ګڼ شمېر تعداد خلک د شپې حرکت وکړ. لارې خلاصه کړې ده، کومک دپاره خلک روان دي. موږ اندې بس بسیو چې د پټن بند ته راورسېدو. وروستي ارقام ښیي چې تر دا مهاله له 800 څخه پورته هیوادوال شهیدان شوي. هغه وخت دی چې یو بل ته لاس ورکړو، که داخل کې یاستئ او که په خارج کې یاستئ. او لا هم ځینې خلک د خاورو لاندې دي. په کونړ ولایت کې خو ان 3 کلي په بشپړ ډول له منځه تللي دي. نه یوازې هیوادوالو منډه وکړه، بلکې حکومت هم خپل مسؤلیت ادا کړ او هوایي ځواک خپلې الوتکې ولېږلې ترڅو زخمیان په لنډ وخت کې روغتونونو ته انتقال کړي. د ننګرهار، لغمان، کونړ روغتونونه له زخمیانو ډک دي. د قربانیانو د ژوند کیسې دومره دردونکې دي چې حتی ځینو د کورنۍ 19 غړي هم له لاسه ورکړي. ځینو کورنۍ 3، ځینو کورنۍ 4، ځینو کورنۍ 8 داسې غړي له لاسه ورکړي. او تر ټولو دردونکی تصویر دا دی چې مسافر چې له هېواده بهر دي، هغوی دې خبر ډېر دردولي، ځکه هغوی مور، پلار، ورور، خور، میرمن له لاسه ورکړي دي.